د ژوند ښکلا د مینې بڼ تیارو ته لمر د علم د ژوند ښکلا د مینې بڼ تیارو ته لمر د علم د کمال غیږه د هنر ډک سمندر د علم د کمال غیږه د هنر ډک سمندر د علم د ژوند ښکلا زه هم غواړم چې داسې یو علم داسې یو دین زده کړم چې د نورو علماو په څېر او دغو نورو نجونو ته هم هرزو لرم چې دا نورې هم زده کړي داسې دیني مدرسه ده او داسې ښه مدرسه ده موږ ټولې جنکۍ ډېرې خوشحاله د کمال غیږه د هنر ډک سمندر د علم دول پتلار د مزل با یکانو پر ځانو دول پتلار د مزل با یکانو پر ځانو د جانان کلی دا د محبت سفر د علم د جانان کلی دا د محبت سفر د علم د کمال غیږه د هنر ډک سمندر د مخکې نه شوای کولی چې لا قرآن شریف ووایو لا لمونځ هم زده موږ چې دې مدرسې ته راغلي او داس لمونځ قرآن شریف سنتونه او فرضونه موږ په هر څه باندې پوهېږو موږ وخت هم دونه نه دی وتلی دا یو څو وخت موده کې موږ دا سبق زده کړو ما تر ټولو غټ ارمان دغه ده چې خپلې ټولنې ته یو خدمت وکړم او نورو نجونو ته هم یو سور وښیم یو د قرآن پلاری بوځم یو سور د کمال غیږه د هنر ډک سمندر د علم پر دې دنیا لویه هستی دا د سرو زرو کان دی پر دې دنیا لویه هستی له دې مدرسې نه ډېر خوشحاله یو موږ ته یې لباس ټیکري او بکسونه راکړي دي موږ غواړو چې موږ کلي او ټولنه کې داسې مدرسې هم نور د علم د فضیلت برخمن نور د علم د کمال غیږه د هنر ډک سمندر د علم د کمال غیږه د هنر ډک سمندر د علم د ژوند چې وغواړي څه نه چې وغواړي بیخي یو کار نه پرې کم یو شی نه پرې کم خالي د خدای د رضا دپاره د دیني سبقونو دپاره ټول عمر دپاره ورکوم الحمدلله اوس له لور او له زوی چې مې په کمې وسولې زه ډېر ویاړم زه ډېر خوشحاله یم چې دومره ښه معلومات یې زده وو چې په دغه عمر کې موږ دغه شیان بیخي لیدلي هم نه وو زده هم نه وو ورځ دا موږ اوس زده دي په دغه کم عمر کې ماشاءالله تاسو باید کوشش وکړئ چې لمونځ وکړئ تاسو باید کوشش وکړئ چې قرآن او انشاء وکړئ